د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په شتون سره د یو ناروغ ماشوم د عملیاتو بهیر پیل. په کندوز کې د سعادت خیریه بنسټ لخوا د کامچاک او لپچاک ناروغانو لپاره د عملیاتو شپږم پړاو پیل شو. د دې پروسې په جریان کې به 220 ماشومانو عملیات د ډاکټرانو لخوا ترسره شي. هر 3 ماه تا 6 ماه بعد دکتر صاحب از ترکیه میخواهیم و این مریضا را به شکل رایگان در این عملیات صورت میگیرن که دوره قبلی ما تقریبا 155 مریض به شکل مجانی و رایگان مریضای لپچاک کامچاک عملیات کردیم دیشب. عملیاتونه هم شروع کړي دي. زموږ پلان ده چې دلته تر 200 پورې ان شاء الله عملیاتونه د لپچاک او کامچاک بعضی سرطاني ناروغاني د جلد سرطان او ورسره کوم نور جلدي ناروغي د دې ټولو عملیاتونه سرته ورسو. په همدې مهال د کندوز ځایي چارواکي د سعادت خیریه بنسټ له دغه اقدام څخه مننه کوي او وایي چې په ټول توان سره به یې ملاتړ کوي څو د بندو تالو او پرې شویو شونډو ماشومانو ستونزې هوارې شي. په کندوز کې د تیر ځل په څیر چې تیر ځل یې 2 ځلې دغه عملیاتونه په کامیابۍ سره ترسره کړي وو. یو ځل بیا کندوز زون ته راغلی او د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان چې تقریبا 220 ناروغان دي یو ځل بیا دغه عملیاتونه کوي. له دوی څخه مننه کوو. همداراز د سعادت خیریه بنسټ او کلینیک څخه ان شاء الله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوري باندې د دې موږ ان شاء الله کار روان کړی چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دا زمینه برابره شي چې همدلته په دغه شفاخانه کې ورته عملیاتونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د سعادت خیریه بنسټ د 620 ماشومانو د تالو او شونډو عملیاتونه په بریالیتوب او وړیا توګه ترسره کړي دي. هغه ماشومان چې د هیواد د شمال او شمال ختیځو سیمو اوسیدونکي دي.